أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمن اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمن دوستانو، یو ځل بیا د لعلپور ولسوالۍ د صدیق کلي ته راغلي یو. په دې کلي کې دغه محترم مولوي صاحب چې دی په یو جومات باندې شروع کړې ده او ترڅنګ یوه مدرسه چې اوس هم تاسې ماشومان برحال وګورئ چې د قرآن پاک درس ته ناست دي. په دغه مدرسه کې ستونزې دي او ایله نوی کار یې په دغه مدرسه او په دغه جومات باندې شروع کړی دی. نو مولوي صاحب محترم، تاسو د ټولو مسلمانانو وروڼو نه څه غوښتنې کوي، هغه د هېواده بهر یې او که د هېواده دننه یې چې کوم څه ته ضرورت وي، تاسو په هغې برخه کې ورسره خپلې مرستې وکړئ. حمدا كثيرا طيبا مباركا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأمر بالمعروف صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. زما د اسلام معزز سامعینو مسلمانانو، الله پاک دې زمونږ او ستاسې دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله دې زمونږ او ستاسې نیکیو طرف ته مخه کړي. معززو مسلمانانو، دلته منګه مدرسه باندې شروع کړې ده. زمونږ نوې مدرسه ده، جومات دی، او منګه په دې کلي کې غواړو چې یو نوې مدرسه جوړه کړو او زمونږ انجنې هلکان په دې مدرسه کې د قرآن عظیم الشان تعلیم هم یاد کړي او ورسره عصري تعلیم هم یاد کړي. نو انشاءالله زمونږ دا نیت دی او دا اراده ده چې موږ به په دې کې پوره کوشش کوو او موږ د ټولو مسلمانانو نه طلب او غوښتنه کوو چې موږ سره په دې مدرسه کې پوره امداد او کومک وکړي. الله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: فاستبقوا الخیرات. ای زما مسلمانانو بندگانو، تاسې په نیکیو کارونو کې تلوار وکئ. نو دا د نیکۍ کار دی. په مدرسه کې، جومات کې د مسکین سره، د غریب سره، د یتیم سره کومک کول، دا ټول د نیکۍ او د خیر کارونه دي. او رسول الله مبارک فرمایي: خلقو ته نیکه لار ښودل، دین ته رابلل، قرآن عظیم الشان تعلیم ورکول، د احادیث مبارکو تعلیم ورکول، خلقو سره، مسکینانو غرباو سره کومک کول، دغه ټول نیکیو کې راځي او دا نیکي ده. رسول الله مبارک فرمایي: که چېرته یو کس مسلمان مؤمن په جومات کې یو ګروپ ولګو، یو ډیوی ولګوله، رسول الله مبارک فرمایي جنت کې به الله پاک یو کور جوړ کړي. الله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: وایي تاسې په جوماتونو آبادولو کې کوشش کوئ، په خرابوالي کې کوشش مه کوئ. رسول الله مبارک فرمایي: یا زما امته، تاسې د نیکیو لارو ته متوجه شئ. صحابه تپوس کوي: د نیکۍ لارې کومه دي یا رسول الله؟ نو رسول الله مبارک ورته فرمایي: نیکۍ لارې جوماتونه آبادول، مدرسې آبادول، د الله ذکر کول، د یتیمانو د غرباو سره کومک کول دي. او معززو مسلمانانو، موږ سره د صدیق په کلي کې ټول 1.5 سل لکه غټ کورونه دي موږ سره، خو دلته زمونږ ماشومان چې دي نو د غټ جومات رسیدګي نشي کولی. نو موږ وغوښتل چې دلته خپله مدرسه فعال کړو، مدرسه او جومات جوړ کړو، او باید موږ د مسلمانانو نه دا غوښتنه لرو چې موږ سره په دې کې امداد او کومک موږ سره وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. صدق الله العظيم. معزز مسلمانانو، تاسې چې دا اوس موجوده وخت کې دا په مسجد شریف باندې په دې مدرسه باندې کار ګورئ او کار پرې روان دی،
دا کوم کار چې روان دی تاسې ګورئ دا د کلیوالو خپله چنده کړې وه او په هغې چنده باندې دا کار روان دی. نو اوس موږ د معززو مسلمانانو نه دا درخواست لرو او دا ترېنه غوښتنه لرو چې موږ سره په دې مدرسه کې مالی او جاني کومک وکړي. نو که هغه د سیخ کومک موږ سره کوي او که نغدي کومک موږ سره کوي که سیمټ موږ ته اخلي او که نور کوم کومک یې موږ سره کوي نو موږ د مسلمانانو نه غوښتنه لرو چې موږ سره په دې مدرسې آبادولو کې د الله په کور کې پوره کومک وکړي. قدرمن دوستانو تاسو د الله رب العزت دغه دوه سپېڅلو کورونو یعنې د جومات او د مدرسې په حال باندې پوه شوئ چې کوم مشکلات دي پکې. مولوي صاحب محترم په خبرو کې مو واورېدل چې دغه کلی تقریبا 1.5 خواوشا غټ کورونه لري چې پکې 500 ماشومان یو لرې جومات ته د دیني علم د زده کړې لپاره ځي، خو بدبختانه چې د ځای د لرېوالي د وجې دوی زیاتره په کورونو ایسارېږي او د دغه دیني علم څخه محروم دي. نو قدرمندو مولوي صاحب پیل کړی او دغه جومات او مدرسې جوړېدو کې تاسې ټول ورسره باید مرسته وکړئ. د مولوي صاحب د ټلیفون شمېره او زموږ د وټساپ شمېرې هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. که څوک هم د هر ځای مرسته کوي، که د بهر هېواد دی که د هېواده دننه یې، نو په دغه شمېرو باندې زموږ سره اړیکې ونیسئ او خپله شتمني د الله رب العزت په دغسې سپېڅلو کورونو کې مصرف کړئ. ډېره زیاته مننه. شرک شفاعت بدی کمینا خدای قرآن ویلای پمینا رزدا شرک شفاعت بدی کمینا خدای قرآن دی کوای ډېر تلاوت د خدای قرآن دی کوای ډېر تلاوت د خدای قرآن دی الله بدر کړي پر جنت د خدای قرآن دی یا الله بدر کړي پر جنت د خدای قرآن دی لولای پمینا نازل پاک کلی پیغمبر دی نازلینا د خدای قرآن دی لولای پمینا